د رجب میاشت روانه ده دا هغه محترمه میاشت ده چې کله الله رب العزت اسمان او مځکه پیدا کوله په دې وخت کې د میاشت د حرمت وبخشي او د حرمت او د عزت ولا میاشته او بولله څلور میاشتې الله رب العزت د حرمت او د عزت ولا میاشتې جوړ کړې دي هغه کې یو د رجب میاشته هم ده او چې کم څوک د رجب په میاشته کې عبادت کوي نیکی کوي د دې ثواب کې اضافه راځي او چې کم څوک د رجب په میاشته کې ګناه کوي نو د ګناه کولو په وجه باندې په عذاب کې هم اضافه راځي لکه څنګه چې په نیکی کې اضافه راځي هر قسم د رجب د میاشتې په بی احترامي کې هم عذاب چې دی هغه زیاتې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې ډېر زیات روزې نیولې حتی چې صحابه وویل چې نبی اسلام دا ګرد میاشت روزه نیولې ده افطار نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته وویل چې د روزې د میاشت روزې ونیسه او ورسره یو روزه په هر میاشت کې نیسه صحابي ورته وویل چې رسول الله په ما کې د روزو نیولو طاقت ستا ما ته نور هم راته ووایه چې زه روزې ونیسم نبی اسلام ورته وویل چې هر میاشت دوه روزې نیسه هغه یا رسول الله نور هم راته اضافه کړه نبی اسلام ورته وویل چې درې روزې په هر میاشت کې نیسه هغه ورته وویل چې رسول الله نور هم راته اضافه کړه نبی اسلام ورته وویل چې د رجب په میاشت کې روزې نیسه او کله افطار هم کوه کله منیسه دا د رجب میاشت ده باید موږ تاسو هر ورځ په دې کې د قران کریم تلاوت وکړو او سناسه صدقه خیرات وکړو او هر ورځ یو دوه رکعاته نفل وکړو